تازه خبر افغان ځواکونو یو ځل بیا پر طالبانو ډیر سخت خطرناک عملیات ترسره کړي دي. دغه عملیات په کوم ولایتونو کې ترسره کړي دي، طالبانو ته څومره تلفات اوښتي دي، جزئیات په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. لومړی خبر دا دی چې د اتو قومندانانو په ګډون هلمند ولایت کې 92 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان ځواکونو د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د تیرو 40 ساعتونو پر مهال د طالبانو پر وړاندې سخت عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د یادې ډلې د اتو مهمو قومندانانو په ګډون 50 طالبان وژلي دي او 140 نورې ټپیان کړي دي. میوند قلي اردو څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یادو عملیاتو کې د طالبانو ګڼ شمېر وسلې، مهمات او پټنځایونه هم له منځه وړل شوي دي. بل راپور کې راځي افغان ځواکونو تېره ورځ د زابل ولایت په شینکۍ او شاجوی ولسوالیو کې د طالبانو پر وړاندې چڼیز عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 19 تنه وژلي دي او 8 تنه نور ټپیان کړي دي. بل خوا ننګرهار کې پاکستاني جنګیالي د افغان ځواکونو سره له رسېدو سره تښتېدلي دي. د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه د ننګرهار په خوږیاڼیو ولسوالۍ او ادوړ او سور ډارک سیمه کې د طالبانو پر وړاندې چڼیز عملیات پیل کړي دي چې د یادې ډلې پاکستاني ملګري د ملي امنیت ځواکونو له ورتګ وړاندې تښتېدلي او پیژند کارتونه، وسلې، موټرسایکلونه او نور مهمات د جګړې په میدان کې پرېښي دي. په بل راپور کې راځي د ننګرهار ولایت هسک مینې ولسوالۍ ګورګوري سیمه کې د پاڅون کوونکو له لوري د رحمت الله په نوم د وژل شوي پاکستاني ترهګر جسد نن د 3 میاشتې موسسې رضاکارانو ته وسپارل شو تر څو یې پاکستان ته واړوي. نوموړي د پاکستان په حقانیه مدرسه کې زده کړې کړې وي چې اوس افغانستان ته د جګړې لپاره رالېږل شوی و. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.